لومړی مو چې یو بل سره وپېژندل، یو څه هیجان مو خامخا درلود، خو وروسته مو چې له یو بل سره خبرې وکړې، هر څه اسانه شول. ډېرې خبرې مې وکړې. هو، کابو 2 ساعته مې له یو بل سره تیر کړل، که نه؟ زه له دوست سره له خبرو خوند اخلم. دا زما لپاره ستره مرسته ده چې له چا سره خبرې کوو او د خوندیتوب احساس ولرو، په ځانګړې توګه هغه چې زموږ له کلتور سره تړاو نه لري. زه او نور د سټارټ ویث ا فرند ویبسایټ له لارې سره اشنا شو. دا پروګرام جرمني ته تازه راغلي کسان له جرمنیانو او یا هغو کسانو سره تړي چې له ډېر وخت راهیسې په جرمني کې اوسېږي. زه تازه دلته راغلی وم او له یوه ملګري مې وپوښتل چې څه ډول له جرمنیانو سره کتلی شم. هغه دا ویبسایټ راوښود او ما هم پلټنه وکړه. هغوی ما ته د لوب، اړیکه او برېښنالیک راکړ او موږ یو بل ته په ډېره اسانۍ د وټساپ له لارې لیکل وکړل. هر څه ښه مخته ولاړل. هو، موږ یو د بل ملګري شو. لومړی مې چې له تا سره ولیدل، ومې ویل چې غواړم یو څه عربي ژبه زده کړم، خو هو، په ډېر څه نه پوهېدم او بیا مې د پوهنتون په وروستي سمستر کې د عربي ژبې کورس پیل کړ. نه پوهېږم، خو دا چې ځینې پوښتنې کولی شم او یو څه خبرې کولی شم ښه ده. ځینې وختونه چې لور سره وي، د لا ډېرې ارامۍ احساس کوم. کله ناکله ښایي دا احساس ولرم چې جرمني ژبه خبرې نشم کولی. په داسې وختونو کې د یوه جرمني دوست درلودل له ما سره مرسته ده. که په جرمني ژبه د کوم شي لیکلو ته اړتیا وي، له هغې مرسته غواړم. ځینې وختونه بیا دا احساسوم چې یوازې د هغو شیانو یا حالاتو په اړه خبرې وکړم چې زموږ په شاوخوا کې تیریږي. زه له هغې سره خبرې کوم او هغه له قضاوت پرته له ما سره مرسته کوي. هغه داسې یو څوک ده چې د خبرو پر مهال د راحت احساس ورسره لرئ.